سورة التين په دې کې دا خبره بیان شوې ده چې د انسان الله ډېر ښایسته پیدا کړی دی، خو دی جهنمي دی. که چېرته نیک اعمال پکې نه او ایمان یې رانه وړو نو دغه ښایسته انسان به جهنم ته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم دی په انځر او په خونه باندې، وطور سینین او په تور غر تکشین باندې، یا خیسته یا رڼا والا. وهذا البلد الامین، او قسم دی په دې ښار باندې چې امن والا دی، مکه تی مراد ده. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، یقینا من پیدا کړی د انسان په ښایسته شکل کې. ثم رددناه اسفل سافلین، بیا موږ واپس کړی دی د لاندې د لاندو نه ذلیله دی بیا دی. الا چې د یو څو اعمال پکې بیا د ټولو نه عزتمند او جنتي دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مګر هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. فلهم اجر غیر ممنون، نو هغوی لره اجر دی نه ختمیدونکی. فما یکذبک بعد بالدین، نو څه شی دی چې دروغجن ګرځوي تا انسان وروستو د دې دلایلو نه بالدین په جزا. انسانه د دې دومره دلایلو نه بعد هغه څه شی دی چې تا مجبوره کوي دې ته چې ته د حساب کتاب وروسته دروغ وایې. الیس الله باحکم الحاکمین، ایا نه دی الله ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه؟